السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نوی درس پیلوو. خو بیا هم مخکې د دې نه چې ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته نوی درس پیل کړم، آیا تاسو ته د تیر درس موضوع په یاد ده چې د تیر درس موضوع څه شی وه ګرانو زده کوونکو؟ هو ګرانو زده کوونکو، د تیر درس موضوع وله په جمع په عملیه کې اتحادي خاصیت، چې تاسو ولوستو موږ څنګه جمع عملیه کې اتحادي خاصیت هم ثبت کولی شو. یعنې که چېرته موږ د جمع په عملیه کې د دوو اجزاو یعنې د دوو جزونو څخه زیات اجزاوې ولرو، نو کولی شو د په خپله خوښه دوه عدده جمع کړو، بیا د هغې نه وروسته د دریم عدد سره د دې دواړو عددونو د جمع حاصل جمع کړو، چې کولی شو په دې هر ډول باندې چې موږ جمع کړو په حاصل کې کوم تغییر نه راځي. نو دا څه شی و؟ د جمع د عملیې اتحادي خاصیت. اوس راځو د جمع د عملیې دریم خاصیت ته، چې د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت دی، چې نن دا لولو چې د جمع په عملیه کې صفر څه ډول خاصیت لري، چې 14مه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. د دې دپاره چې تاسو پوه شئ ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته مثال لیکم او حلوم یې، او تاسو وګورئ چې د مثال کې تاسو کوم تغییرات وینئ او که نه. لومړی مثال یې دلته تاسو ته کتاب کې درکړی، وایي 0 جمع 11 0 جمع 11 جمع کوي یې د 11 سره. اوس ګورئ چې 0 جمع 11 مساوي کیږي د څو سره ګرانو زده کوونکو؟ 0 جمع 11 بیرته خپله 11 لیکو چې خپله 11، او یا که چېرته زه ولیکمه 328 328 جمع کمه د 0 سره، نو حاصل به مساوي د څو سره راشي؟ دا حاصل مساوي کیږي، بیا هم حاصل یې مساوي د څو سره راځي؟ حاصل یې بیرته مساوي د 328 سره راځي. او په همدې ترتیب سره که چېرته زه ولیکم 95 جمع 0 95 جمع 0، بیا هم حاصل یې ګرانو زده کوونکو مساوي کیږي د څو سره؟ حاصل یې مساوي کیږي د 95 سره. نو ګرانو زده کوونکو، نظر دې مثالونو ته په پام کې نیولو سره تاسو وینئ چې دلته مې 11 سره 0 جمع که، حاصل کې کوم تغییر راغی؟ نه، حاصل کې کوم تغییر رانغی. 328 سره مې 0 جمع که، حاصل کې کوم تغییر راغی؟ حاصل کې کوم تغییر نه ده راغلی، بیرته خپله 328 شو. او په همدې ترتیب سره 95 سره هم 0 جمع که، حاصل کې کوم تغییر راغلی ده؟ نه، حاصل یې بیرته 95 دی. نو د صفر د جمع په عملیه کې صفر خاصیت دا دی چې وایي که چېرته موږ د جمع په عملیه کې یعنې هر عدد سره چې موږ 0 جمع کړو بیرته خپل هغه عدد کېږي، یا وایو د هر عدد چې 0 سره جمع کړو بیرته حاصل کې کوم تغییر نه راځي، خپل عدد راځي. یعنې په دواړو حالتونو کې که 0 سره یو عدد جمع کړو خپل عدد راځي، که عدد سره 0 جمع کړو بیرته څه شی راځي؟ خپله هماغه عدد راځي، حاصل کې کوم تغییر نه راځي. د دې دپاره چې تاسو لا ښه پوه شئ، دلته کتاب کې تاسو ته شکل درکړی دی، شکل کې تاسو ته په ښودلی دی چې یو قاب دی، په هغې قاب کې 3 دانې مڼې دي، او دا یې جمع کړی یو بل قاب کې چې هغې قاب کې هیڅ شی نشته دی. نو وایي دا مساوي کیږي د څه شي سره؟ هماغه خالي قاب بیرته جمع دی بل قاب چې 3 مڼې دي پکې، او د دې دواړو حاصل بیرته څه شی راځي؟ حاصل یې بیرته هماغه 3 مڼې راځي، یعنې د دې نه اضافه کیږي نه، ځکه دویم قاب کې کومې مڼې نشته دی چې موږ دا ورسره څه شی کړو؟ جمع کړو، او حاصل کې تغییر راشي. نو د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت هم همدا وایي چې که چېرته د جمع په یعنې یو عدد سره موږ 0 جمع کړو، حاصل کې کوم تغییر نه راځي ګرانو زده کوونکو. نو دا څه شی و؟ د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت، چې دلته یې تاسو ته کورنۍ دنده درته درکړې. دا کورنۍ دنده د دې دپاره چې تاسو دا موضوع لا ښه زده کړئ. دا کورنۍ دنده به په منظم ډول تاسو څه شی کوئ؟ خپلو کتابچو کې لیکئ او عکس به یې ماته رااستوئ. راځو 18مې پاڼې ته، چې 18مه پاڼه کې هم تاسو ته ځینې پوښتنې درکړي دي. زه دا یوه پوښتنه تاسو ته حلوم، او تاسو وګورئ دا نورې پوښتنې هم په همدې ترتیب سره څه شی کېږي؟ حلیږي. لومړۍ پوښتنه یې تاسو ته درکړې، وایي 20 جمع خانه خالي، دلته لیکمه 20 جمع خانه خالي کوو، یعنی خالي ځای ده، او دلته تاسو نه غوښتي چې دا خالي ځایونه به په مناسبو عددونو ډکوئ. جمع البته لومړی دا 20 دی، خالي ځای سره جمع کوو، بعد د هغې نه د دې دواړو حاصل جمع کوو د څو سره؟ 2 سره. نو لیکمه چې 2 دا وایي مساوي کېږي د څو سره؟ مساوي کېږي د
خانه خالي جمع قوس شروع او 38 جمع 2 نو دلته څو لیکم 38 جمع 2. اوس ګرانو زده کوونکو تاسو ته وایي دا خالي ځایونه په مناسبو عددونو سره څه کوي ډک کوي. نو که چېرته تاسو وګورئ دلته د جمع په عملیه کې څو جزونه دي؟ 3 جزونه دي، د 2 نه زیات جزونه دي. او همدارنګه که چېرته تاسو وګورئ دلته 2 عددونه په قوس کې جمع شوي، بیا وروسته د 3 عدد سره جمع شوی، دلته هم یو عدد د قوس نه د باندې دی او 2 نور عددونه د قوس دننه څه شوي یو بل سره جمع شوي او دلته د دواړو ته د څه علامه ورکړې ده؟ مساوي علامه ورکړې. نو تاسو ته خو به د تیرو درسونو نه په یاد وي ګرانو زده کوونکو چې دا به اوس کومه خاصیت وي د جمع په عملیه کې؟ دا د جمع په عملیه کې اتحادي خاصیت دی. یعنې جمع په عملیه کې موږ اتحادي خاصیت کې ویلي وو چې که چېرته د 2 نه زیات جزونه ولري او کولی شو موږ په خپله خوښه 2 جزه جمع کړو، بیا د هغې نه وروسته د 3 جز سره جمع کړو. نو لکه څنګه چې دلته وینئ 20 او خانه خالي د قوس دننه او د قوس نه د باندې 2 دی. خو دلته ګورو چې 2 او ورسره یو بل عدد دی چې کوم عدد دی؟ 28. نو اوس به په دې خانه خالي کې کوم عدد زه لیکم ګرانو زده کوونکو؟ 20 به لیکم که به 2 او یا که 28 کوم عدد به لیکم؟ 28. آفرین. ځکه چې موږ دلته وینو چې دلته د څه شي علامه راغلې؟ د مساوي علامه راغلې. نو د دې دپاره چې دا چپ طرف اړخ د ښي طرف سره مساوي شي دا باید یو شان عددونه وي او بل دا چې دا یو اتحادي خاصیت دی. نو اتحادي خاصیت کې صرف د اعدادو ځای نه تبدیلیږي، خپله اعداد نه پکې تغییر، اعدادو کې تغییر نه راځي. اوس نو 20 د 28 سره جمع کوو، بیا یې بالاخره حاصل د 2 سره. اوس په دې خانه خالي کې ګرانو زده کوونکو زه څه لیکمه؟ دلته خو 2 او 28 لیکل شوي دي، دلته هم 28 او 2 شته دی. کوم عدد نشته دی په دې خانه خالي کې زه ولیکمه؟ 20 عدد. نو زه دلته خانه خالي کې څه لیکمه؟ 20 عدد څه کوو؟ لیکو یې ګرانو زده کوونکو. اوس کولی شي دا ځواب هم کړئ، یعنې جمع یې هم کړئ چې زه دلته 20 د 28 سره جمع کوم 8 جمع 0 خپل 8 او 3 جمع 2 15. بعد د هغې نه دا جمع کوو د څو سره؟ 2 سره چې د دې حاصل مساوي کېږي د 20 خپله لیکم جمع 8 جمع 2 10 یو حاصل 6 جمع 3 9 9 جمع 1 10 چې د دې حاصل څو شو؟ 100. اوس په دې مرحله کې څه کوو ګرانو زده کوونکو؟ په دې مرحله کې 58 د 2 سره جمع کوم. 2 جمع 8 څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 2 جمع 8 10 یو حاصل شو، 6 جمع 5 11 یو حاصل 12. نو دلته لیکمه چې 12 چې ګورو دا مساوي کېږي د څو سره؟ اوس دلته 0 جمع 0 0 او 0 جمع 2 څو کېږي؟ 2 او د 1 سره هم کوم عدد نشته چې جمع کړو، خپله 1 لیکو. نو وملیده چې حاصل یې مساوي د دې دواړو څو شو؟ 120. ښي طرف ته هم 120 شو او چپ طرف ته هم 120. نو دا چې و دا د جمع د عملیې اتحادي خاصیت و ګرانو زده کوونکو. په همدې پوښتنو کې نورې پوښتنې چې تاسو ته درکړل شوي دي دا هم په همدې شکل باندې اتحادي خاصیت، د بدلون خاصیت او د صفر خاصیتونه دي چې دا مثالونه به تاسو لیکئ او حلوئ به چې تر څو دا درسونه تاسو په منظم او ښه شکل سره زده کړئ. نو زموږ نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي ګرانو زده کوونکو. که بیا هم پکې کومه ستونزه لرئ کولی شئ مانه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ او همدارنګه کولی شئ تاسو د کتاب PDF د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځینې ترلاسه کړئ او زموږ ویډیو لایک کړئ ګرانو زده کوونکو. د دې دپاره چې دا ویډیوګانې په منظمه توګه تاسو ترلاسه کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.